السلام علیکم، زه احمد ضیا احمدي په یوې نوې ویډیو کې بیا ستاسو لپاره حاضر یم او غواړم چې تاسو ته د موبایل د چارج ډېر ښایسته سیټینګ در وښایم. نو تاسو ګورئ د موبایل په سکرین کوم آپشن چې تاسو ته ښکاري. زه چې کله م خپل موبایل چارج ته کیږدم نو دغه آپشن پرې راځي او دوی سره د موبایل سکرین ډېر زیات ښایسته ښکاري. نو که تاسو هم غواړئ چې دغسې سیټینګ په خپل موبایل کې وکئ چې کله بیا موبایل چارج ته کیږدئ او دغه آپشن پرې راشي نو ویډیو تر اخره پورې وګورئ او که ویډیو مو خوښه شو نو خامخا لایک وکئ، کمنټ وکئ. راځئ د ویډیو طرف ته. ګرانو دوستانو، کو چینل ته نوي راغلي یې چینل سبسکرایب کړئ، د بیل په نشان کلیک وکړئ او ورسره په آل باندې چې زما د هرې نوې ویډیو نوټیفیکیشن تاسو ته راورسیږي. نو تاسو به ول په خپل موبایل کې یو اپلیکیشن ډاونلوډ کړئ، اول به په خپل موبایل کې پلی سټور کولاو کړئ. چې پلی سټور مو کولاو کو دلته به تاسو سرچ کړئ CHARGIE دغه به ولیکئ او دا بیا تاسو سرچ کړئ. نو تاسو ته به ډېرې اپلیکیشن راشي مخې ته نو دلته به تاسو دغه دویم نمبر اپلیکیشن انسټایل کړئ. چې کله مو دا انسټایل کو نو د دې اپلیکیشن هغه کوم شکل چې وي هغه په سکرین باندې دغسې ښکاري. په دې به تاسو کلیک وکړئ او دغه کوم آپشن چې تاسو ته ښکاري، کوم بټن تاسو ته ښکاري دغه به کلیک کړئ نو دا به آن شي او دلته تاسو بیا د خپلې خوښې کوم ډیزاین چې وي هغه په چارج ځای باندې پرېښودلی شئ. زه به دغه باندې کلیک کوم نو تاسو ګورئ دلته شو کوي تاسو ته. نو دغلته ډېر ډیزاینونه دي، تاسو کولی شئ دغه ټول ډیزاینونه چې کوم ستاسو خوښ وي هغه په دغه چارج ځای باندې پرېږدئ. نو امید لرم چې ویډیو مو خوښه شوې. که ویډیو مو خوښه شوې خامخا کمنټ وکړئ، لایک وکړئ او ملګرو سره یې شیر کړئ. تر بلې ویډیو د الله په امان.